چا وی که د چا وادي او په نکریزو ځي خیر دی زنانه خپل رواجونه کولی شي چې بې پردګي پکې نه هغه رواج چې د شریعت نه صریح خلاف نه نو شریعت پې پابندي نه لګوي خوشحالي ده ودي کې څوک دروازې واده راوړي څوک د شپې راوړي څوک په موټر کې راوړي څوک په ټانګه کې راوړي څوک په ډولۍ کې راوړي شریعت دا پابندي نه ده کړې د مړو رسمونه اکثر خلک د عبادت په نیت کوي نو هغې کې بدعات راځي ناروا راځي او ودونه خلک د ثواب په نیت نه کوي د کلي رواج په نیت کوي نو هغې کې بدعات او ګناه نه راځي البته اسراف پکې راځي لکه ډزې زیاتې کول یا ډول سورناوې وال ناروا کار دی چې دا پکې نه نو خیر دی دروازې راوړي د شپې راوړي جنګ ځي جنګونه د حضور پاک زمانه کې مو یو ځل جنګ روان و د واده زنانه وې ماشومانو هغه ورته ودرېد ډېر خوشحاله شه وی اللهم انت محب الناس الیه تاسو ما ته ډېر ګران یې د انصارو واده یو ځل یې بیبي کور ته راغله وی کوم خوا تللی وی جنګ له تللی وی نجینۍ م ناوې کوله او جنګ کې م لېږله وی خسې لوبې موبې ورسره وې وی نه وی نه لوبې خو د انصارو خوښي وی دا به م ورسره وې که نه اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراکم ولولا العجوة السوداء لم نحلل بوادیکم دا دې موږ درلو په جنګ درلو تاسو دې خدای خوشحاله لري او موږ که دا ښکلې غنم نه وي نو دا ناوې به هم دومره غټه نه وي او که دا مزېدارې خجورې نه وي نو موږ دلته څه کولی وی دا به م ورسره وي او د اختر په ورځ به ماشومانو تمبل وو نو حضور پاک وی خیر دی یو ځل کور ناستو او بیبي وړه وه کشر ده او جنکۍ ورسره ناستې وې تمبلې وه نو حضور پاک کور ته راغی خو څادر یې په سر واچو بل طرف ته یې مخ کړه او ماشومان نه منع کړی دې کې ابوبکر صدیق راغی دې خپلې لور ته وایي دا بیبي وه وی بمزبارة الشیطان فی بیت رسول الله د شیطان بیګلول هم د حضور پاک کور ته راوړي دي پکار شوه هغه مخ را څرګند کړې پرېږده دا اختر ورځ ده د هر قوم اخترې ده زموږ اختر دی خیر دی وی بیا هغوی خبرې کولې ما دې جینکو ته وی خپې وباسم نو د خوشحالۍ په ورځ خوشحالي ښه ده جنګ چې سړی څنګه وړي خو ډزې دې نه کوي ډزې اسراف هم دی فضول خرچي هم ده او غټې ښځې دې ګډېږي نه نه دې نغارې وایي که ماشومان پکې لوبې وایي وایي دی که په موټر کې وړی که په ډولۍ کې وړی څوک د ثواب په نیت نه کوي د رواج په نیت کوي او د مړو خبرې اکثر ګناه وي چې د خدای او د رسول او صحابو نه نی ثابت دا هغه کې به تپوس کوي ځکه هغه خلک د ثواب په نیت کوي نو د مړو په مسله کې احتیاط کوي ډېر دا چا تپوس کوي ډېر خلک نفل کوي نو میانځ د جومات کې ودرېږي دا ښه کار نه دی زه ورته وایم دغه ته ستنې ته مخامخ ودرېږئ یا دیوال ته مخامخ چې تېرېدونکو ته تکلیف نه ځکه که سړي ته ځای وي او دی غلط ځای کې ودرېږي نو چې څومره مخکې څوک تېرېږي ګناه د دې سړي په سر ده ته ولې غلط ځای کې ودرېد یو سړی بار ته ځي جومات نه او دې لارې سره ودرېږي او دا سړی مجبور دی په لاره به ځي خامخا نو ګناه د هغې لمونځ کوونکي په سر ده د تېرېدونکي په سر نه ده ځکه د غلط ځای کې ودرېد ډېر خلک د زنانو په پرده مسله پکار ده زنانو پرده خو هر څوک پیژني او کول یې پکار دی که دا وایي چې زموږ نه سودا کوي نو دومره خبرې کولی شي چې د سودا ضرورت وي زیاتي خندا خوندي ورسره مه کوه او خبرې م ورسره سنجیده کوه او قرآن شریف کې هم دا حکم دی بیبیانو ته که څوک د مسلې درنه تپوس وکړي واذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب د پردې نه د اخوا نه تپوس کوي او بیا به هم خبرې م په نرمۍ نه کوي ولا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
قرآن شریف کې خدای د حضور پاک بیبیانو ته وایي د خندا او د نرمۍ خبرې به سړو سره نه کوئ، سنجیده خبرې پلان کې شته نه، بس زیاتي خبرې به نه کوي. نو که دکاندار نه سودا لي وی خورې دا په دې نرخ ده، نور بحثونه ورسره مه کوه، مه خندا کوه، مه ګپ لګوه. چاوي یو لکي قرآن سبق له د دین ځي یو مدرسې ته، خو مور پلار پې خفه نو نه به ځي. دې د کلي د امام عالم نه سبق وایي. علم دومره فرض دی چې سړی پې مونځ زده کړي، صحیح عقیده پې زده کړي چې خدای شته ده، خدای دا صفتونه دي، خدای عالم الغیب دی، د هر څه اختیار د هغه دی، او مونځ زده کړي دومره فرض دی. دا زیاتي فرض نه دی، نو هغې کې به د مور پلار نه اجازت غواړئ. چې هغې بعضې خلک جومات دپاره چنده کوي او بیا حساب وکړي د چندې نه څه حصالي. نو دا روا ده که نه؟ که د جومات مشرانو سره یې دا فیصله کړي چې زه به چنده ټولوم، ماله به پکې لږه حصه راکوئ، نو بیا خیر دی. او که د هغې د اجازت نه بغیر علي، نو دا ښه کار ده. د جوماتونو دپاره داسې چنده کول چې په سړکونو یې کټونه ایښي یا بسونو ته ورخیږي او لاس دا بکس ورته خوځوي، د خدای کور جوړېږي، نو دا ښه کار نه دی. او که یو جومات یا خپل مقامي خلک دوستان چنده وکړي یا د عزت په شکل ورشي یو سړي له چې موږ جومات جوړو، نو دا خیر دی. خو داسې طریقه باندې چنده کول چې هغې کې د جومات بې عزتي راځي، نو دا ښه کار نه دی. دا په سړکونو یا دا جنډې خوځئ یا بکسونه خوځئ زنانو ته چې د خدای کور جوړېږي، او دا اکثر ټګان برګانې، نو دا ښه کار نه دی. هلکه چې 100 کسان د یو محلې ځان له کورونه جوړولی شي، نو که دا 100 لا جمع شي خو یو جومات هم جوړولی شي که نه. خدای ته خو جومات خوښ دی، قالین او فرشونه دي نه که نه، که چې جومات جوړ کړې. دا شوشه خلقو روانه کړې ده، په دې لاره خو هندوان هم ځي، سیکان هم ځي، انګریزان هم ځي، نو د جومات سپکاوی راځي. بعضې خلک د مدرسو دپاره داسې چندې کوي، دا ښه کار نه دی. هلکه مه چلوه چند مدرسه، تا ته چا وی جومات درته چا وی چې جوړوه په داسې طریقه چې خلک تنګې او سړکونو کې دغه جوړ کړي بریکونه، نو دا ښه کار نه کوي، دا جاهلان دي. چا وی ما 1500 روپۍ مونتی دي، و ما تپوس وکړ مالک یې پیدا نه شو. نو که ته فقیر یې په خپله یې خوره، او که مالدار یې نو چا فقیرانو له یې ورکړه. خو دا درته وایم که مالک یې پیدا شو بیا یې به ورکې، او که غریب یې په خپله یې وخوره، که مالدار یې چا فقیرانو له یې ورکړه، که خپل یې که پردي. یو سړي اولاد نشته، د بل نه اولاد غواړي، نو اولاد خیر دی، وادي دی، خو زوی او لور کېږي نه د ده، پردی زوی د چا زوی کېږي نه. دا د قرآن شریف حکم دی. پردي زوی ته به خپل زوی څوک نه وایي. ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. دا سورة احزاب کې آیات دی په 21مه پاره کې چې پردي زوی ته به زوی نه وی، نه به خپل زوی ګڼې، نه د هغه احکامات د زوی دي. د ښځې به دې پردی د هغه ښځه ته کولی شي او ستا ښځه هغه کولی شي، ځکه پردي هلک دی. نو بعضې خلک په زوی باندې ونیسي، دا بعضې خانان یا بعضې ملیان هم غلطي کوي، نو هغه نه پرده نه کوي، نه پردی زوی زوی کېږي، نه پرده به ترې کوی. د هغه احکام بلکل لکه د پردي سړي دي. او په زوی به یې داسې نه چې ستا ورور دی، خادم مې دی، زه یې پالنه کوم، خو زوی به ورته نه وی. خدای پاک وایي ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. پلار ته به نسبت کوئ، دا د چا زوی دی؟ دا د ګلبدین زوی دی. دا به نه وایي چې دا زما زوی دی، دا خو دروغ دی. پردی زوی ځان له زوی کې، پردی ښځه ځان له ښځه کې.
چاوی مټیزې ښځې سره واده څنګه دی روا دی خو په کار دا چې مټیزه ښځه هم په مټیز سړي واده کړي د چا سره تلي وجلې نشته ګوره ډېر خلک وجل نشته چاوی اسقاط د مخبرې نه علاوه تقسیمیږي او دا اسقاط فدیې ته وایي سړي باندې مونځ پاتې روژه پې پاتې نو فدیه په شرع کې ثابته ده خو دا عام خلک چې کوي نو فقهاو کرامو چې کوم شرطونه لیکلي د هغې لحاظ نه کوي دا موجوده دایره اسقاط دا د مړي دپاره نه کافي کېږي وروسته وکړه د مونځ حساب یې وکړه که مونځ پې پاتې د روژې حساب یې وکړه د هغې مطابق فقیرانو له ورکړه په هغه سات ورکول یا دایره جوړول یا یو رسم جوړول هېڅ شی نه دی دا ثابت نه دی په شرع کې فقهاو کرامو چې څه لیکلي هغه د یو مسلمان د خیر دپاره لیکلي دوی غلط استعمالی دا قواعدو لحاظ نه کوي بغیر ټوپۍ مونځ روا دی که نه او روا دی خو که انګریزي سر وي او لوړې لارئ او په نشه کې ولاړئ نو دا مونځ مکروه دی او که د عاجزۍ د وجې نه سر خریلي لکه په احرام کې سړی یا فقیر و مسکین دی خدای ته سرتور سر ولاړ دی نو خیر دی خو دا موجوده خلک چې کوي دې سره مونځ مکروه کېږي ځکه دا بې ضرورته سر څرګندول دی نو بې ضرورته به سر نه څرګندوي یو ټوپۍ د ځان سره ساتي صدقه د فطر پارچانی ښه دا په مالدار سړي ده او هغه چاله به صدقه د فطر ورکوي چې هغه نه ورکوي بل له یعنې فقیري چې څوک بل له ورکوي هغه له به نه ورکوي که جومات امام مالدار یي هغه له به هم نه ورکوي قضا عمرې په شریعت کې نشته سړي نه مونځ قضا شي فورا به یې کوي چې کله رعایات شو دا د حضور پاک وینا ده من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها فان ذلک وقتها چانه مونځ نه اوده پاتې شي یا تې مونځ ایر شي نو چې کله رعایات شي کوي به دغه د هغه دپاره وخت هغه تېره ګناه به ورته خدای معاف کړي اوس روجي ته ایسارول او بیا وله جمع کول د دې څه ثبوت نشته په شرع کې دا بدعت دی چاوی چې ګیره څه وخورئ مونځ ورپسې مکروه دی صحیح وایي چاوی د حلال خوراک د زناور جګر اینه او مازغه او لرې او کولمې دا خوړل حرام دی دی د ځان نه ویلی دی د حلال څاروي هر شی حلال دی چې پاکي پلیت شی مه خوره وینه یې مه خوره د اودسماتې ځای چې اودسمات یې پکې پروت یې مه خوره او چې صافې کې کولمې اینه یې صافه کې او نور ځینې یې صاف کې نو خوره د حلال څیز هر څیز حلال دی حرام پکې دغه وینه ده سوټي دي بڼې دي دا مه خوره خاندان منصوبه بندي د حکومت چې کوي د قانون په شکل کې دا ښه نه ده دفتر ولا جوړ کی نوکران ولا جوړ کی اسپتالونه جوړ کی دی وخت کې 15 کروڑ روپے په لګای نو دا ښه کار نه دی غلط کار دی ځکه دا په دې عقیده چې دا ماشومانو شي رزق به کم ځي هلکه زموږ عقیده خدا چې رضا خدای دی چې کوم وخت خلک لږو رزق کمو چې ډیر شو رزق ډیر شو ما ته یاد دي 10 او 12 سیر غوښه په 400 کې او ډیرو کمو خلکو به غوښه خوړه او په ټانګو کې به خلک پېښور ته راتلل په څلورنې ما ګمان کې به یې دمه وکړه او ځان سره به یې خوږې ډوډۍ په څادر پورې تړلې وې اوس 50 روپۍ سیر شوه غوښه غټه او هر کور یې خوري او د چینو چیز کی او غنم خوري نو دا عقیده ساتل چې ماشومان زیات شي نو رزق به کم دی
هلکه زناورو دا ماشومان خو به رزق هم ډېر ګټي که نه یو سړی 10 روپۍ ګټي نو 10 کسان به 100 ګټي خدای خوله یو پیدا کړې ده او لاسونه یې 2 پیدا کړي دي د خوراک ځای یو دی لاسونه ډېر دي تاسو دغه پیسې په نابادو ځمکو لګوئ په کارخانو لګوئ نهرونه جوړ کړئ نو رزق اسباب ډېر دا د حضور پاک د تعلیم نه خلاف دی او وایي زما عمر ډېر کې زه به ستاسو په ډېروالي فخر کوم او که د سړي خپله ذاتي معامله داسي چې ښځې بیماریږي بعضې ښځو ته د حمل وخت کې د دماغ بیماری راځي یا زر زر امیدی کیږي یو ماشوم یې د 2 میاشتو دی چې بل امید یې وشو نو هغه کولی شي هغه منصوبه بندي کولی شي په هره طریقه یا یو ماشوم امید وشي نو 3 میاشتې او 18 ورځو پورې د کې روح نو پوکوالی شوی نو د حیثیت د وینې وي یا د اوبو وي نو که هغه سړی وغورځوي په داسې علاج په ستنو یا په دارو نو خیر دی خو چې کوم وخت ماشوم کې ساه راشي بیا غورځول بند دی 3 ماہ و 18 दिन तक اسقاط حمل جائز ہے لیکن شخصی طور پر اس کو قانون بنانا اس کے لیے کارخانے بنانا اس کے لیے دفاتر کھولنا اس کے لیے ملازم رکھنا ان سے ناجائز لوگ فائدہ لیتے ہیں نیک لوگ اولاد سے تنگ نہیں ہو جاتے یو سړی چې وي که 10 زامنې هغه نه په تنګېږي نه او چې 10 زامنې او نیکانې نو ډېره ښه ده او که د سړي یو زوی وي بد عمله یې نو څوک به یې څه نو چې زامنې تربیت یې وکړه دیني اخلاق ورته وښیه جهاد ته تیار کا زمونږ خو جهاد ته ضرورت دی که جهاد پیښ شو نو بیا به سړي کوم دی نو د انګریزانو نقل مه کوئ شخصي طور سره ما ورته وي که د سړي حالات داسې وي نو خیر دی او د حکومتونه چې کوي نو دا غلط کوي دا صحیح نه کوي د هغې په ځای د دغه پیسې په ځمکو ولګئ په کارخانو دې ولګئ څه د پاسه 300 کارخانې معطلې ولاړې دي دغه پیسې په کارخانو ولګوئ زناورو دا مسله خو غلطه لیکلې ده یو صحابي بل صحابي ته قرآن شریف ښودلو نو هغه ول امیل ورکړه نو حضور پاک وی امیل واپس کړه ځکه چې هغه د مخکې نه نیت د خدای کړو او د ثوابو بل دا چې هغه بل صحابي فقیر و نو هغه نه اخیستل خو نور په عوض په تنخواه اخیستل لوا دي په تدریس نو هغه خاص حالاتو د وجې نه یې منع کوي واپس که ورته د مړي سر ته خپو ته صورت بقر وینا څنګه دا روا ده لومبي رکعتونه ووایي آیتونه د صورت بقر دا د یو صحابي نه راغلي دي د عبدالله ابن عمر نه هغه وایي زما سر ته د صورت بقر اوله رکوع وایه او خپو ته مې ده ووایه نو که چا ووایي نو روا ده خو عامه طریقه نه ده عامو صحابو دا نه دي کړی خو روا دي سنت نه دي جایز دي چې د نصاب خاوند نه په هغه زکات نه کېږي ټیک ده که یو عالمي نصاب ورسره خو هغه درس کوي د قرآن شریف د احادیثو نو که هغه خپلو پیسو ته کیني نو پیسې ختمیږي بیا ته درس پاتې کېږي نو بعضې علماو دا لیکلي دي چې هغه له ورکول روا دی چې هغه سلسله د درس یې بنده نه شي یاسین ابن خاصم صدقه په سیدانو بنده ده خو بعضې عالمان وایي که سید داسې وي چې فقیر وي او سوال ته ناست دی او د بیت المال او د اسلامي خزانې د طرفه د هغه څه مد نه وي نو بیا اخیستی شي زکات اوس دې وخت کې سیدانو له خو څوک څه نه ورکوي کنې د اسلام په حکومت کې سیدانو باقاعده حصه وي په بیت المال کې نو چې سوال ته کیني او د خلقو نه سوال کوي د هغې نه دا ښه ده چې زکات ورکړي
یو سړی د پنسي د ګیټو نه ښکته ساتي او مانځل یې اوچتای نه مانځه کې اوچتې پکار دی او د مانځه نه بغیر هم ګیټو نه ښکته جامې شریعت نه خوښوي دا د متکبرو علامه ده او اسراف دی د ملا د تیر د دې میز نه پټکې ښکته کول او پرتوګ د ګیټو نه ښکته کول یا لنګ دا بند دي په شریعت کې مونږ ورپسې کېږي په داسې سړي پسې خو ښه کار نه کوي که یو سړی امام سره خبرې نه کوي مونځ یې ورپسې کېږي او مونځ یې کېږي خو د ده د امام سره خبرې نه کول که امام کې کمزوري وي نو ورته دې ووایي په خیر خواهی په نیت او که د دنیا د وجې نه وي نو بیا ښه کار نه دی د ده دا خفګان دی ښه نه دی چاوی د دوس سړي سره مونځ څنګه دی دوس خو زه نه پېژنم چې لیکلی مونځ کېږي هر مسلمان سره چاته سپک مه ګورئ په وس او په خوږه طریقه ورته ویلي چې ځان له شرمې به نه څوک نو چاته داسې ویل چې تا داسې کار کړی دی یا د ښځه داسې کار کوي دا وینا ښه کار نه دی ځان له یې پوه که رسول الله مبارک یا ولی وسیله کول دا اکثر علما روا وي او څه وایي نه او ښکلې دعا دا ده چې خدای ته د خدای نومونه والی د خدای صفتونه یاد کړي ځکه د قرآن شریف تعلیمات داسې دي زموږ ښکلې پیغمبر ته چې خدای دعا ښایي نو که رستي صورتونه هم ویلي په قرآن شریف کې نو قل اعوذ برب الفلق وایه پیغمبره همیشه چې پناه غواړم په هغه لوی ذات چې مالک د سبا دی من شر ما خلق د شر د هغه مخلوق نه چې هغه پیدا کړی دی نو خدای چې زموږ ښکلې پیغمبر ته طریقه ښایي نو هغه د خدای صفتونه یې ورته یاد کړي دي او قل اعوذ برب الناس وایه پیغمبره سوال کوه زمانه امان غواړم په رب د مخلوقاتو ملک الناس په بادشاه د مخلوقاتو اله الناس په معبود د مخلوقاتو نو چې څومره تعلیمات دي په قرآن شریف کې هغې کې د خدای صفتونه او د خدای نومونه یاد شوي دي خدای په خپل صفت خوشحالیږي او وسیله کې اختلاف دی د علماو صحابه کرامو دغه دعاګانې نه دي کړی روا دي خو هغه وایه چې هغه بې شک او بې شبي د انشورنس کمپني او انعامي بانډونه او لاټي دا ټول په سودونو کې داخل دي دا سودي کاروبار چاوی ما ته څه مشکلات دي همارا خدای پاک ته روغ جوړ کړي سره زمونږ پټې ګاڼه کول څنګه دي یو ګاڼه کول دي ځمکه یو د هغې نه فایده اخیستل دي ګاڼه خو روا ده خو فایده اخیستل دې بند دي ځمکې نه به فایده نه اخلي کرونده به یې نه کې او که کې نو د زمیندارۍ په شکل کوه نیم مالک له ورکوه او نیمه تې ځان له خوره ځمکه به ستا قبضه کړي یا په اجاره یې ځان ته ماتوه چې څه رواج یې پقه شان اجاره کوه او دوسره خوراک چې قرض په قرض یې سر په سر او ته د هغې نه فایده اخلې نو دا حرام دی سود دی هغه عاجز به دا ګاڼه پسه خلاص هغه که څاروی در سره ګاڼه وي د چا غوا میخه او هغه والا ګیا نه راوړي نو ګیا به خوري نو د ګیا په قدر ته فایده اخیستی شي پی ترې لشلی شي او کالي اسلحه ځمکه دې باندې خرچ نه کېږي هغې نه به فایده نه اخلي که فایده ترې اخلي ځان ته بې حسابې د مانځه د اذان نه پس به هر څه بند دي خوراک څښاک او بیع شرا مه کوئ دا د قرآن شریف حکم دی اوس د دویم اذان تیسارېږي اگر چې د حضور زمانه کې دا دویم اذان و دا ړومبی نو خو دویم اذان ته کې ایسارېږي بیا خو به درنه خطبه هم دغه شوي درنه ړومبي اذان نه پس تیاری پکار دی متصل بیا شرا لین دین هر څه پرېښودل پکار دی
لومبي ځان نه پس پرې دی ارس بعض خانقاهونو کې وي چې خلک ډوډۍ خوري نو مالګه ورسره مخ کېږدي دا د شیخانو خبرې دي ښه نه قرآن شریف کې شته نه حدیث مالګه خو ضروري شی دی خطرناک نو چېرته شیخانو د ځان نه خبرې جوړې کړي یو خبره امام غزالی لیکلې ده او علي صاحب ته یې منسوبوي خو دا دروغ دی صحیح حدیث نه دی انا علي صاحب نه دا په صحیح سند نقل دی نو مالګه ضروري شی دی حکیمانو او ډاکټرانو نه تپوس وکړئ مالګه خطرناک شی په خطر دا ضرورت پس دی ډوډۍ نه مخکې خورئ دا نه سنت دي نه چا ویلي دي دا شیخان کې صوفیان چا څه خوب لیکلی دی چې ما د مېرانې مور سره خوب کې داسې چل کړی دی په خوب باندې څه احکام نه دي بنا خو دا لکه سړي داسې خوب ووینه ګناهګارېږي پې نه خو خیرات دی ورپسې وکړي که مور یې مړی او که جمدی نو جامې دی ولې یوسې نور په هغې څه حکم نه دی بنا خوب لیدل خو سړی هر قسمه خوب ویني چای په کستونو سیکلې علم او خرڅوم په قسطونو خیر دی روانه ته په 2000 روپۍ واله سیکل او په قسطونو یې په 3000 خرڅې دا سود نه دی په روپۍ غشتل باندې دي او چې جنس پکې بل منځ کې راشي لکه هغوی تا په 2000 واخیسته په نقدو ته په قرض په 3000 خرڅې نو دا روا دی دا سود نه دی ځکه که پیسې زیاتې هلې خو د هغوی په سر هلې د سیکل په سر هلې نو چې منځ کې پکې بل شی راشي هغه سود نه دی او که چاله 2000 ورکړي په 3000 نو دا سود دی او قسطونه خو همیشه ګران خلک خرڅوي دا قسط سودا ګرانه یو روا ده چاوی د جنازې نه پس خلک قرآن شریف ګرځوي د دې ګرځول که فدیې د اسقاط نو اسقاط کې خوار شی روا ده قرآن شریف هم یو مال دی خو قرآن شریف نه علاوه نور څیزونه لږ دي او هغه هم اسقاط بې ضرورته نشته نه یو سړي باندې لمونځ او دس نشته نو اسقاط ته حاجت رستو خیرات وکړه په ښکلې طریقه هلکه کوشش دا کوه چې تراوح د خطبې وخت کې نه ګرځي اسقاط هر چا دپاره نه که په چا روژه پاتې لمونځ پې پاتې او توفیق یې نه او هغه وخت کې هم نه ضروري دی اوس د خلقو رواج جوړ کړی دی نو رواج کې د مړي غاړه هم نه خلاصېږي هلکه هوښیار سړی دا چې رستو خیرات وکړه ښه په صحیح طریقه او ښکلې طریقه د علماو نه تپوس وکړه جومات جوړ کړه مدرسه جوړه کړه کتابونه واله قرآن شریفونه وقف کړه کونډو رونډو له جامې واله په ښکلې طریقه وکړه او په صحیح طریقه رواجي مه کوئ چې خلک وایي چې یاره پلار پسې خیرات د خلقو ویناسي قسم دی که دا ټول خلک راجمع شي او طریقه دی غلطه یې هېڅ نشته پکې خلقو ته د جهاد ښه دی چې جهاد کولی شي کوی خو د جهاد دپاره امیر پکاري انتظام پکاري قواعدي شروطي فقهاو کرامو چې څنګه لیکلي دي په هغه طریقه کوی داسې خپل په سر باندې تلل چې زه به ځم یورپ کې جهاد کوم نو دی به څه جهاد وکړي مړ به دي شریعت دا نه غواړي شریعت خو د حکمت دین دی د هوښیارتیا داسې کار به کوې چې بل دشمن ته نقصان ورسې او تا ته ونه رسي او چې ته پې ځان وژنې بس زه پې ځان وژنم نو دا خو د قمقلتوب دی نه په هره ته ګوره چې فقهاو کرامو کوم قواعدو باندې جهادونه لیکلي دي د هغې مطابق جهاد کوه په خپل سر مه کوه
یو زیارت کې خبر دی پاره پیسې خلک اچي دا بس کار دی چا فقیر له ورکه ثواب یې هغه ته وبخ دینه غلط رسمونه جوړېږي ډېرو خلکو کاروبار پرېښی دی چې زه به خبر ته ناست یم چې شکرانې به جمع کوم داسې شریعت دا خو نه خدای ویلي دي نه رسول ویلي نه د شریعت کې دا د پیسو د ګټو ذریعه ده دا نر غوندې ګټه ګومړي خرڅوه دوکانو باسه وږي خرڅوه خبر ته کښېنې چې خلک پې شکرانې چې ستا نور څه کار نه دا خو هېڅ کار دا خو کسب نه دی او په خبر ولې غورځئ چاله یې ورکه چاله یې ورکه مسافرو له یتیمانو له او ثواب یې هغه ته وبخه په خبر پیسې غورځول دا د پخوانو غلطو خلقو کارونه دي هغې په خپلو بوتانو په خپل دغه پیسې ورغورځولې مه غورځوه په خبر خو چې دې وغورځول چاله دې ورنکړه چاله یې ورکه لاس کې وروره دا ستا پیسې شوي خدایه ثواب یې دې ولي او دې بزرګ ته ورسوي زړه کې دا وایم چاویټي بالظالم غلطې خبرې پکې لیکم غلط لیکل دا ښه کار نه دی دومره بالی چې څومره د خرچه شوي د قانون مطابق دروغ نه دی ښه په هېڅ کې چاوي په پیسو نوکري راته میلاویږي که ستا حق وي او تاله یې نه درکوي بغیر پیسو نو پیسې ورکه والا او بلا د هغه په سر لکه سپي چې سړي پسې غاپي نو ډوډۍ دې ورته ورغورځوله یو سپي دی چې درنه چاوي د خبر شاته امام ولاړې خبر یې مخکې نو چې خبر ښکاري مخامخ ولاړې دا خو سخت مجرم دی که د خبر نیت وکړي خو ډېره خطرناکه خبره ده اگر خبر نیت نه کړي نو هم خبر ته مخامخ ولاړه دا بنده ده که خبر شاته د امام مخې ته نه راځي نو روا ده مونځ خو بیا هم داسې جومات کې مونځ نه دی پکار چې قبرونه پکې قبرونه جومات کې جوړول ښه کار نه دی چاوي زمون خلک زی بار دین خوري خو چې د بار خلک راځي او مونږ ته خپل دین خوري مونږ پې خفه کېږو مونږ پې ځکه خفه کېږو چې مونږ خپل دین ته حق وایو د هغې دین ته باطل وایو هغې خو مونږ کافران کړی نه مونږ هغې ته بد وایو او زمونږ دین آخري دین دی زمونږ پیغمبر آخري پیغمبر دی زمونږ کتاب آخري کتاب دی مونږ به دین رسو ځکه دا حق ګڼو او هغې خو مونږ خرابوی مونږ پې ځکه دا کړو چې څوک عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي دا دین دی بنده د خدای زوی ګڼل یا بنده ته خدای ویل دا دین دی عیسایانو خو دا عقیده ده نو عیسایي ته په دې طریقه عیسایان کوي ته به عیسی علیه السلام ته به د خدای زوی وی نو د خدای زوی وي او انسان ته خدای ویل چې ډوډۍ خوري خوراک کوي اسکا کوي وده کېږي تکلیف پې راځي بیماري پې راځي هغه خدای نو د هغې دین غلط دی یو ښځې خاوند مړ شوی دی 9 میاشتې 14 میاشتې لیکلي دی 14 میاشتې بچی شوی پس نو خلک پې بدکارۍ الزام کوي نه دا ضرور نه ماشوم 2 کالو پورې زموږ مذهب مطابق حمل پاتې کیدی شي یعنی 2 کالو پورې نو خامخا پې ولې الزام لګوي که ښځه دا وایي چې زما د خاوند نه دی نو کله ماشوم خېټه کې 2 کالو پورې پاتې کیږي څه مذهبونو کې 4 کالو پورې امام مالک صاحب وایي خو زمونږ مذهب والا 2 کاله وایي ممات الله نوم څنګه دی دا غلط نوم دی ممات الله معنا د خدای مرګ ممات خو مرګ ته وایي نو دا نوم غلط دی چاوی د یو سړي داسې مرض دی چې ساس کې تیزي د امتیازو هم په مانځه کې هم بار نو ده ته معذور وي د شریعت په نظر کې دی به هر مانځه له اودس کوي
او که په مانځه منځ کې دې لاړ نو خیر دی مونځ یې کېږي خو هر مانځه له دې جامې بدلی هغه ځای دې پاک ساتي چاوی د جبریل علیہ السلام شپږ سوه وزرې دي او ټیک ده وزرې چې خوري کي اسمان پناه کوي زموږ ښکلی پیغمبر جبریل علیہ السلام په خپل شکل کې په ټول عمر کې 2 ځلې لیدلی دی او دواړه ځله پې بېخودي راغلی دی چې به راته د انسان په شکل به ورته راته په دې جاندارو څیزونو کې د جبریل علیہ السلام نه لوی مخلوق نشته یو ځل د صورت مدثر چې نازلېده اول یې ولیده او یو ځل معراج شریف په سدرة المنتهی سره لیدلی دی په خپل شکل کې خو دواړه ځله پې پرکالي راغله د محلې د جماعت نه بل جماعت ته تللی شي نو که څه شرعي وجې خیر دی لکه هغه جماعت کې قاري دی عالم دی او دې جماعت کې امي سړی دی یا هغې کې لویه جمع ده طلبا دي نیکان خلک دي نو چې څومره نیکانو خلقو سره منځو کې خدای ستا دا درجې اوچتوي نو په دې وجه تللی شي او په بل شرعي وجه ني هسې ځې نو بیا ښه کار نه دی چاوی دی یو سړي نه موټر سایکل پټ شوی دی پولیس تاڼه کې راپورټ وکړه هغې سره د بل چا نوی سایکل د غلا و نو دله یې ورکړه نو دله دا روا دي نه دله روا نه دی د غلا په بدل کې د بل غلا سایکل نه علي هغې ته دې وایي پیسې راکړې چې ځان له پې سایکل والم خو د غلا سایکل دې نه علي چاوی انګلیش میډیم سکول کې چې پینټ او ټای پکې نه پرانستل د داس سکول لوا دي او روا دي د ژبې تعلیم بند نه دی په شریعت کې انګریزي زده کې عبراني زده کې خو تهذیب د هغې خپلول چې د هغې شکل د هغې جامې د هغې اخلاق خپل کې دا ښه کار نه دی خدای موږ له دین نه رالیږلی دی معاشره یې رالیږلی دی موږ پردي خلک څه کوو او ژبه زده کول بند نه دی ژبه هره زده کې خو د مسلمان سړي نه زده کوي دا صحیح حدیث دی که چا جهاد نه کړی او نه د جهاد نیت یې په زړه کې او دی مړ شو نو مرګ یې دغه دی د جاهلیت مرګ دی د جهاد نیت به کوی زړه کې چې خدای که کله جهاد پیښ شو نو زه به ځم خو سوال به نه کوې چې خدای جهاد پیښ کړي ځکه ځان له به مصیبت نه غواړې او که پیښ شو نو یې زه به ځم د جهاد سوال نه دی ښه چې خدای جهاد پیښ کړي ځکه څه پته یې لګي چې عاقبت یې څه دی چاوی زمونږ د جماعت د امام نه همیشه غلا کېږي یو غله ونیو نو تاڼېدار ته مواله کړې نو هغې سم څرمنه یې ته وښکله وایي زه به یې په نورو جرمونو کې دغه کړم نو دا ښه کار نه دی که دا غلا ثبوت پي نو بس ودې وایي او غلا یې ته والي چاوی زما یو دوست دی چې خوشحالي پې راشي نو غم پې راځي نو دا خو دنیا سره خوشحالي او غم یو ځای دی دا خدای چې انسان ته د شکر حکم کوي او د صبر خو د دې مطلب دا چې د دې مواقع به راځي د خوشحالۍ وخت کې شکر ادا کړه د تکلیف وخت کې صبر وکړه دا چې څه صفتونه خدای انسان کې ایښي دي خو د دې موقع راځي که نه ځکه خوشحالۍ وخت کې شکر د تکلیف وخت کې صبر چا د شیعه متعلق کلی چې واده دی ولیمه خوړی شو که ولیمه مسلمان حلاله کړي عام
حلاله د هغوی ښه نه ده که بل چې حلاله کړي خورئ ولیمه چاوي زموږ وطن کې هلک ته د جینۍ والا د سرو ګوته اچوي نو دا ښه کار دی که نه نه دا ښه کار نه دی سرو ګوته سړو دپاره بنده ده نور څه دې وکړي تا له دې ګړی والي سپلی دې در نه والي جامې دې در نه والي پیسې دې درکړي سرو ګوته کې څه دي ګوتې خو د ښځو کار دی وی ما له د سرو ګوته مه جوړوئ ما له پیسې راکړئ چې زه پې ځان له بوټان والم ګوته بس د سرو سړی نه اچوي حال یې دا دی چې بس ورته یې ما له ګوته د ګوتې په ځای بل څه راوړی ته مسلمان اوسېږه په خپل دین کلک اوسېږه یو هلک یو جینۍ سره دغه چا والا کړی وه نو هغه به جنټلمینه وه هغه جینۍ نو او د دې هلک ګیره وه نو ده ته یې سوال جواب را لیږلی دی چې ګیره وخورئ که نه بیا دې نه کوم نو ده ورته سوال جواب وکړو چې ته سر وخورئ هلې به دې که دې سر ونه که ته سر خریلی شي خو زه به ګیره وخورئ که ته سر نه خورئ نه په ما ګیره ولې خورئ بس هغې بیا توبه وکړل وی زه به ګیره وخورم ته سر وخورئ دواړه به مونډي سونډي څلورم رکعت کې د فرضو که سړی په قاعده کې نه ناست که نه او پنځم ته پاسې نو که د رکوع سجدې نه مخکې رعایت شي واپس کېږي به او سجده سهوه به وکړي او که رکوع سجدې وکړه یو رکعت یې وکړه زیاتي نو بیا دې ورسره شپږم هم یو ځای کړي خو فرض به دوباره کوي ځکه وروستی قاعده په خپل ځای کې فرض ده چا وی ما اورېدلي جمعې په شپه چې 500 کرته سړی درود شریف وایي حضور پاک خوب کې ویني دا ضروري خبره نه ده درود شریف وایه دا د خدای فضل دی چې چاته یې ښایي چاته یې نه ښایي فاسق ګناهګار هم حضور پاک خوب کې لیدی شي خو ضرور نه ده او درود شریف وایه د جمعې په شپه ډېر وایه د جمعې په ورځ ډېر وایه چاوی جمع زه سست یم ډوډۍ کې هم سست دی که نه حضرت تانوي صاحب ته یو سړی وایي صاحب زه ملازم یم خو چې زه جمع لازم نو مالک خفه کېږي نو مونږ سره به څه چل کوم وی ښه چې یو دسمات یې درشي نو بیا څه چل کوي که تشي متیاز یا ډکې درلې بیا د هغه مالک پروا لرئ وی نه هغې له خو ځم وی مونځ د اودسماتي نه هم کم دی په اودسماتي وخت کې خو بیا د نیکانو میکانو او د افسرانو پروا نه لرئ زه په منډه وی نو مونځ کې خو بعضې خلک د مونځ په بهانه باندې لاړ شي خپل وخت تېروي نو دا خو ټګي ده نه د مونځ نه هېڅوک څوک نشي منع کولی نه په شرع کې نه په قانون کې زه مونځ کوه بیا راځه خو د مونځ په بهانه چې وځي او بیا وخت تېروي نو دې باندې به خود خفه کېږي درود دا چې اوی زمونږ محله کې یو ښځه مړه شوې ده اولاد کې خو خلک دا وایي که ډاکټر له مخکې وړی وي نو شاید چې مړه شوې نه وي اسباب خدای پیدا کړي دي خو دا قطعي حکم کول چې داسې به شوي وي داسې به شوي وي او که داسې نه وي داسې به شوي وي دا د ځان نه خبرې دي ښه فیصلې به رکېږي ټیک د اسبابو نه به سړی کارلي خو چې یو کار وشي بیا دا مه وایه که دا داسې شوي داسې مخکې به دې دا سوچ کړه بعضې خلک داسې دا سترګې داسې دغه کې په ګوته ومږي نو بیا ګوته ښکلی پته نه چې دا څه د خرو کار ګوته خو په سترګو خرابېږي نو ښکلی یې څه ده چاقمقلو شیخانو به ورته وي دا د دین څه خبره نه ده ښه دا د ځان نه د زړو ښځو خبرې دي چې اوی امام ابو حنیفه دا ویلي چې حدیث صحیح نو دا زما مذهب دا غم ویلي دي هر عالم یو د هر مسلمان دا عقیده ده الحمدلله
چې په صحیح حدیث به عمل کیږي. خو دا حدیث باندې د عمل دپاره 3 شرط دي. اوله دا ده چې تا ته معلوم وي چې صحیح دی، نو دا د هر کو جابودي کار نه دی. دویمه دا چې په معنی پوهېږي چې معنی دا ده، نو دا د هر کو جابودي کار نه دی. درېیمه دا چې صحیح حدیث خو دی، خو معارض حدیث ور سره رشته بل که بل حدیث معارض بیا به په هغې عمل کې چې د دینه کوي. اوس قرآن شریف په ټول صحیح دی که نه دی؟ خو په قرآن شریف په ټول عمل نشته. یو آیات به هغه زمانې سره تعلق لري، بیا بله زمانه کې بل راشي. خدای پاک وایي چې ښځې خاوند مړ شي نو دا به 1 کال عدت تیروي. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزیز حکیم. چې د ښځې خاوند مړ شي نو 1 کال به عدت تیروي، بل خاوند نشي. بیا حکم راغی بدل شو، بیا وایي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 اشهر و10 وی 4 میاشتې 10 ورځې به تیروي. نو رستو آیات عمل لی په دې بل. نو دا چې څوک وایي خبره خو صحیح ده، ټول مسلمانان په حدیث باندې عمل کوي الحمدلله. دا څوک ویلی شي چې زه پرې نه کوم، خو په حدیث عمل لپاره 3 شرط دي. اول صحیح پیژندل او ضعیف پیژندل. دا ټانګي والا کار دی یا چې دا ګومړي خرڅه، دا د هر ملا کار نه هر ملا په صحیح حدیث. لوی ملا به غټ پک بیوالي چې 5 کټې بوساړه ته جوړي او درو حدیث باندې خبرې روانه. دا قضا عمري چې څوک کوي دا دروغ دی. ډېرې خبرې دا بریلیان چې کوي دا دروغ دی. لا څوک د اذان نه پس په محمد رسول الله سره ښکلی دا دروغ دی. نو ډېر دغه نه پېژني دروغ او رښتیا. چا وې موږ هندوانه واخیسته په بازار کې، خو چې پرې که هغه سپینه وه نو که شرط یې ورسره لګولي چې که سری زه بیا علم که واپس کولو حق ته شته، او که شرط نو خو که سپینه یې که سری پټه خزانه اوس پیسې په تا لازم. که هغه درته وایي چې په دې شرط در کوم چې سره به نو بیا خو واپس کولی شي، که دا شرط دې نه ایښي نو واپس کولی نه شي. دا وی د آخري چهارشنبه آخري دا په چورې کې چېرته دا ښځې کوي، دا د ښځو مسلې دي. زمونږ په دین کې اوله چهارشنبه او آخري چهارشنبه نشته. پخوا اصلي داسې وه چې د پیرانو یو دور تیر شوی و، نو هغوی به د قصو کتاب ښه سړي ښکلي خلک و، په دې چې عمل او پرهیزګاري پکې ډېره وه، خو علمي تحقیق پکې نو. نو د قصو په کتاب کې به حدیث ولیده، وایي دا حدیث په نورنامه کې راغلی. لکه نورنامه د حدیثو کتاب دی، دا په ګلستان شریف کې ما لیدلی. دا په امیر حمزه په قصه کې امیر حمزه د پښتو یو کتاب دی پخوا چې زه وړوکی ما هم لوستی دی. امیر حمزه صاحب په غر ننوت چې غر کې لاړ نو بیا مخکې دریاب راغی د اور، نو د اور دریاب کې روان و، نو بیا مخکې د اوبو دریاب راغی، نو بیا هغې کې روان و، نو داسې دنیا ته لاړه چې سرونه ښکته و خپې برغی. دا فرضي قصې د امیر حاتم صاحب قصه ده، حاتم طی د امیر حمزه قصه ده. دغه شان فرضي کتابونو کې ناغې نه دا خوارې شوي دي دا خبرې. نو شریعت کې اخري دا وایي حضور ناجوړه شو، بیبیانو چوري وکړه، دا دروغ خبرې دي. په شریعت کې چهارشنبه اخري چهارشنبه نشته، نه په یو کتاب د دین کې شته. دا رواجونه مونږ ته د پنجاب د هندوانو نه راغلي او دلته هم جهالت دا دروغ چې بیبیانو چوري کړی. او عجیبه دا
عربو کې دا څوک نه پیژني، دا دلته خلک پیژني، نه څوک آخري چهارشنبه پیژني نه دا پیژني. هلکه دا د کوم ځای نه دین راغلی؟ دا د امبرسر نه راغلی. بعضې علاقو کې ما پې وعظ وکړ، ټل کې زه وم یو 3 کاله، نو ټل کې داسې خلکو به کو شکر دی چې هغه پیښو دی پرېښوده. ټل کې په وروستی چهارشنبه به په هر کور کې د سړي په سر چرګه لالې ده. نو چې څومره بالکانو کور کې هغومره چرګان به یې لالو. نو ما ورته وی دی ښځو څه ګناه کړې ده، د سړو په سر بر سر هر مرغ یک مرغ را ذبح میکنن. ما گفتیم که زنان چه گناه کردن؟ دویمه دا ده چې هغه چرګ به خپل کور کې خوري، بار ته به یې نه وباسي او اډوکي به م کور ښخوي. درېیمه دا چې چرګ به یې خوړه که نه، نو هغې ته پرتوګ وباسي او تش لږ ووایي. لږونو کې څلورم پکې دا و چې خوري نو خبرې به نه کوي. ما وی انا لله د هر قوم کې دا رواجونه، او دا د مذهب په نوم کوي. مصیبت دا دی که د مذهب په نوم یې نه کولی چې هسې د هندوانو یو رواج دی که وویلو صحیح دی، هغه منع کو شکر دی هغه ډېره حده پورې ختم شوی دی. کنې دا زړې ښځې او زړي سړي اوس هم نه پرېږدي. هلکه دا څه کوي؟ دلته زه پرون تلم د کارخانو سره یو جومات ته د بانک نه مخکې درود شریف وایي په زوره. هلکه دا ولې وایي؟ درود شریف ښه دی، درود شریف باندې زمونږ ایمان دی الحمدلله، خو بانک کې زیاتې کمې ولې کوي؟ وایي نه تاسو د بلال صاحب نه زیات عاشقان یې. د پیغمبر زمانه کې اذان څنګه و؟ د څلورو واړو یارانو زمانه کې اذان څنګه و؟ د هغې نه پس څنګه اذان و؟ هغه شان وایې که که درود شریف په زوره وایې نو بیا د بانک چې ودرېږي اقامت څه ګناه کړې ده؟ د اقامت نه مخکې په زوره وایې، او بیا چې اقامت لمونځ وشي نو بیا د هغې نه پس هم په زوره وایې. دا درته چا ښودلي دي؟ دا د قمقلو پیرانو او جاهلانو شیخانو. تا ته به وایي درود شریف وښکلې خبره ده، درود شریف ایمان دی زمونږ، خو د هر څیز خپل ځای وي. بانک د الله اکبر نه شروع دی، په لا اله الا الله ولاړ دی. که چا بانک سره لا اله الا الله محمد رسول الله زیات که نو د غلطي وکړه. کنه محمد رسول الله د کلمې حصه ده که نه ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. خو بانک کې بغیر محمد رسول الله راغلی نو د شریعت پولې دي، پولې به نه روانه دی. یهود او عیسایانو دین په دې ختم کړی دی. لاس په کوم ځای پورې وینځي؟ دې ځای پورې، ترخه پورې به نه وینځي. مسه به څومره کې ده سم؟ که یو سړی د مرۍ مسه شروع کړي ته به ورته کښېنه په خلا، که هغه وایي چې ما ښه صفه